بیا هم په خیر راغلی دوستانو. تاسو د لمر ماښام خپرونه لرئ. ګورئ دوستانو، زیاتره دوستانو میسیجونه کړي ول، پیغامونه یې پرې ایښي و د خپرونې په اړه باندې ډېر ښکلي نظریات هم وړاندې کړو. ډېره زیاته مننه. ودرېږه چې شیر احمد ښه خوندور خواړه پخ کړي دي، د چهره څخه یې معلومیږي. خالد جانه مهرباني وکړه خوند یې وګوره او چې څنګه خوند یې ده او خوندور یې جوړ کړي که ښه. دوستانو ما غوښتل چې یادونه وکړم چې ځینې دوستانو مسیجونه پرېښو موږ ته. هغه هم مریم جانه وه د کارتینو څخه چې خپرونې ته یې ډېر ډېر سلامونه ما ته یې وړاندې کړي وو. همچنان ویلي وو چې ډېر ښایسته کالي دې اغوستي دي. مریم جانې سترګې دې ښایسته دي، کور ودان، او همچنان ما ته د نورو بریا هیله کړې وه او د نورو مسیجونو چې تاسو دوستانو موږ ته په فیسبوک کې او همچنان د ایمیل له لارې نه پرېښي. تاسو ټولو څخه ډېره زیاته مننه کوم. د مینې او محبت څخه مو یوه نړۍ منندویه یم. راځم خالد جانه خپلې پوښتنې ته چې د وشو ورزش په ولایتو کې څنګه ارزیابي کوئ؟ په څه وضعیت کې ابتدا از قضا خیلی مزه‌دار بود واقعیت. قسمی که سوال کردین در ولایت هم وشو بسیار جات گسترش پیدا کرده، قدر جات شوق علاقهشان زیاد است. بخصوص ما قهرمان خیلی خوب است که هم دوره سفرهای ما از خیرالله لحظات، اونا در تخار زندگی میکنن که قهرمان چندین مرتبه ما هستن. همه رویدادی که میرن اونا مدال دارن. انشالله ولایت های ما خیلی خوب فعلا مسابقات خود گرفته رایستن. آمادگی و مسابقات تیم ملی دارن که ما خوشبختانه تا 1 الی 2 ماه بعد مسابقات انتخاب تیم ملی داریم که پس دوباره عضویت های تیم ملی از هر کس مشخص شوند که مسابقات بیرون‌مرزی لازم شوند. ولایت هم اینقدر شوق علاقهشان زیاد شده رئیس، بخصوص وقتی که یک رشته مدال داشته باشه یا نتیجه داشته باشه، طبعا تمام مردم فوکسش یعنی توجهش به اون رشته زیاد نمیشه و علاقمندی زیاد نشان میده. بخصوص از امروزی که ما از سفر آمدیم، شاگردای اینقدر زحمت میکشن، اینقدر تشویق شدن که میگن ما باید جایگزین خود چه مثلا از دیگه ورزشکارای ما را الگو قرار میدن، میگن باید ما برسیم به جایگاه خود. یعنی ولایت‌های ما خیلی خوب با جایگاه خود رسیدن، زحمت‌های خود خیلی خیلی زیاد میکشن. گرچه نام هستن در حالتی هم که برشان مساوی نیست زمینه، ولی بازم انگیزشان خیلی خوب است. خالد داسې یو هیله دې راته ووایه چې همیشه دې فکر کې ده چې هغې ته باید ورسیږي او هغه هیله دې باید پوره کړي. فقط آرزوی ما صلح سرتاسری در افغانستان بوده همیشه وقت، بخصوص و آرزوی ما یو بغیر د دې نه چې هغه خو هر په دې هېواد کې چې اوسېږي د هیله یې دا ده چې افغانستان ته د سوله راشي، امن راشي، خپلواکي دې وي په افغانستان کې. داسې یو هیله دی چې خپل شخصي ژوند کې دی یا هم د ورزش په برخه کې ته هغه هیله لرې چې هغې ته باید ورسېږي یا هم کامیاب شي، هدف ته دی؟ فقط هدفی که داشتم ما واقعیت با یک نحوه گفتم یا از طریق درس یا از طریق ورزش بتانم به افغانستان خود یک افتخار کمایی بکنم، چرا که افغانستان دیگه کشورها به دیگه چهره میشناسن. وقتی که ما میریم میگیم از افغانستان هستیم، میگه طالبان، دنجر، به این شکل بعضی کلمات دست خبرو سره زه هم مخامخ کېږم به این رقم شکل الفاظ تلفظ میکنن. وقتی که ما مدال میگیریم اونا من با ما عکس میگیرن، اینقدر خوش میشیم. یعنی تمام آرزوی ما برآورده میشه. و یک آرزوی دیگه دارم که ما بتونم آرزوی پدر مادر را برآورده بسازم که اونا را همیشه وقت در کنارم داشته باشم که از من راضی باشن، بتونم که من حیث یک اولاد خوب به جامعه تقدیم شوم که آرزوی هر پدر مادر است و آرزوی ما هم است. واقعا بدون د مور و پلار او د دعاو څخه د هغوی د تشویق څخه موږ هیڅ ځای ته نه رسېږو. باید هغوی اول زموږ څخه راضي اوسي او هغې نه وروسته کولی شو یو ځای ته ورسېږو. بغیر د دې نه چې ورزش سره علاقه لري او غواړې چې په دې ډګر کې ښه وځلیږي، نور څه سره داسې علاقه لري چې هغه هم باید ته په ژوند کې ولري؟ ما یک علاقمندی خیلی خوب از ابتدا داشتم، میخواستم ما پیلوت میخواستم بگیم شوم. ابتدا در خانه امروی پدر مادر اینا صحبت کرده بودم که اگر ما در درسم بتونم جای برسم، من میخوایم رشته پیلوتی را زیاد خوش داشتم. آرزویم بود که ما خدمت کنم از این طرق، ولی او نشد. ما راه آوردم به انجینری برق، دیپلم گرفتم ولی فعلا عالم لیسانس درس میخوانم. و غیر از ورزش ما آرزو و علاقمندی امی است که بتونم به یک نحو دیگر یا از طریق وظیفه‌ای خود یا از طریق درس خود بتونم به
کشور عزیز یا با ملت عزیز خدمت بکنم ان شاء الله. په دې وروستیو کې هم کوم مسابقات داسې شته دي یا هم پلان شوي دي اولمپیک لخوا نه چې تاسو له خیر هغې ته ورشئ او بیا هم افغانستان ته مدال راوړئ؟ بله خب در ابتدا گفتم ما اول باید انتخاب تیم ملی بکنیم، تیمای ملی ما انتخاب شوه. بعدش ما سیف گیم داریم در کشور هند است که تمام کشورهای جنوب آسیا اشتراک میکنن. بعدش ما یک رویداد بسیار خیلی بزرگ است که جهانی است در کشور چین است که ما شخصا خودم از اون مدال دارم ولی حال مسئولیت دار شدم. ما باید هر وقتی که باید مسابقات اشتراک بکنم دست خالی پس نبریم دیگه. ما دو مسابقات خیلی مهم داریم، یکی جنوب آسیا است و یکی جهانی است که در کشور چین است و مهمتر از او انتخاب تیم ملی فعلا پیش رو داریم. ګرچې دا څه موږ خپله هم وینو چې د افغانستان شرایط کې یو څه ځوانانو په مشکلاتو ستونزو کې شته دي، خو بیا هم تاسو ځوانان څنګه ارزیابي کوئ چې څومره خپل هیواد ته ژمن دي او غواړي خپل هیواد لپاره کار او زحمت وباسي؟ خب زمینه کار فعلا برای جوانان قدر مساعد نیست. من شخصا خودم در سال 1392 فارغ شدیم. هر جایی که میخوایم برم کار بکنم زمینه مساعد نیست، یعنی مثلا میگن بست پوره نیست به این شکل، یعنی به یک نحو جواب میتن دیگه. ما جوانای خود خیلی خوب ارزیابی میکنیم، استعدادهای خیلی خوب داریم دیگه که بتونن انشالله از یک طریق نه از یک طریق بتونن افغانستان رو سر پای بسازن دیگه. در ورزش هم استعدادهای خیلی خیلی خوب داریم. شما میبینید در تمام رشته ها میرن زحمت میکشن، دمو چیزی که در توانشان است واقعا زحمت میکشن دیگه. از او به بالا دیگه وقتی که نمیشه باز دیگه جواب نمیشه آدم نه میشه. اگر بخوایم هر کار پلان داشته باشیم میشه. راځم بیرته د آسیایي المپیک مسابقاتو ته د رشتو ته یوازې وشو رشته کولی شي ګډون وکړي که نه د نورو رشتو څخه هم کولی شي ځوانان پکې ګډون وکړي یا هم انتخاب شي؟ دیگر رشته هم تانستن خیلی خوب برد بکنن، یکی دو برد تانست پیش برن. با خصوص رشته کاراته خوب درخشید، رشته کورش ما خوب درخشید که رشته کورش منصور جان سلواری تانستن مدال برنز بگیرن اونا هم. ولی دیگر رشته هم خیلی خوب قوی ظاهر شدن در مقابل حریفای خود، ولی مسابقه را واگذار کردن دیگر نتونستن پیش برن. ولی اونا هم من مطمئنا بودم تا وقتی که اونا را همراهشان گرچه یک جای بودیم در یک سفر بودیم انگیزهشان را میدیدم وقتی که مسابقه را واگذار میکردن بسیار جگرخون بودن که چرا ما باختیم. ولی با همتشان واقعیت ما افتخار میکنم که در این داخل شده در مسابقه کردن، ولی یعنی مفت اعلان نکردن به حریف خود. بسیار زیاد خوب مسابقه کردن واقعیت. د همت څخه تاسو یادونه وکړه یو ځوان ته څومره اړینه ده چې مبارزه وکړي تر څو چې هغه خپل ټاکلې منزل ته ورسیږي؟ څه ډول باید مبارزه وکړي؟ ګرچې موږ بیا هم یادونه وکړه مخکې هم چې شرایط ضیق دي د افغانانو لپاره، واقعا د ځوانانو لپاره څه ډول باید مبارزه وکړي دغه ستونزو سره؟ خب اونا ما خوب پیشتر هم گفتم که از هر لحاظ امکانات براشان پوره است، واقعیت زمینه براشان مساعد است، ولی خوشبختانه همت افغان ما اینقدر بلند است که با هم امکانات ناچیز میرن اینقدر خوب مبارزه میکنن. فقط یک شعر داریم میگن که اگر نداری غیرت افغانی هم چون به میدان آمدیم میدانیم. با این شکل وقتی که در مقابل افغان یک بازیکن از دیگه کشور ظاهر میشه دیگه اقدر دیگه کاری که باید بکنه نمیتونه، ولی افغانای ما نام خدای قدر خوب مسابقه میکنن، قدر همت والا دارن که ما واقعا افتخار میکنم. زه فکر کوم لامل دا ده چې افغانان مو شکر الحمدلله ټول په اتفاق باندې دي، خصوصا چې د هرې برخې نه کوم ځوان د مسابقاتو لپاره ځي نو ډیر زیات هم بیرون لخوا نه بهر کې تشویقیږي، هم په افغانستان دننه ډیر زیات تشویقیږي. د دوی یووالی چې کله ورزشکار ګوري نو واقعا انرژي اخلي، دا انرژي ډیر مثبت تاثیر کوي په یو ورزشکار باندې. راځو په وروستۍ کې ستاسو پلانونه او همچنان ستاسو راتلونکي کارونو په اړه باندې او پیغام مو نورو ځوانانو ته څه ده؟ خب در آینده کارهای ما فعلا خب مسئولیت دار شدیم، باید مدال خود بالا برم، برنز نباید بر طلا بخیر. بله بخیر ان شاء الله. بر طلا 4 سال آینده دیگه اگه انرژی توان قدرت بود
انشالله در کشور چین است ما بتانم مدال برنز خود به طلا تبدیل بکنم دیگه بتانم همین درسی که فعلا من میخوانم انشالله به درجه عالی کامیاب شوم و بتانم یک وظیفه خیلی خوب داشته باشم که از همین طریق بتانم هم فامیل حمایت بکنم هم ورزش خود حمایت بکنم انشالله. ډیره زیاته مننه خالد جان د دې نه چې زموږ خپرونې ته راغلې موږ ویاړ یاستئ همیشه په تاسو باندې ویاړو. شیر احمد جان ستا نه هم ډیره زیاته مننه دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه تر دې چې بیا هم سبا ماښام له خیره سره ستاسو چوپړ ته حاضرېږم. تاسو ټول په الله سپارم خوشحاله آباده اوسئ د سرلوړي افغانستان په هیله.